په کور کې لږ سودا کمه وه، نو زه بازار له ولاړم. د سودا اخیستلو دپاره بیکرۍ ته داخل سوم. بیکرۍ کې مې خپله سودا وکړه. چې راوتم زما نظر پر داسې سړي باندې ولګېدی چې په سخته ګرمۍ کې په خولو کې نون خیشت و. دا سپین ږیري سړي ته چې ما وکتل، زه پر دا حیران سوم چې دی په دا سخته ګرمۍ کې څنګه دالته ناست دی او په دې کې دا ساه څنګه چلیږي. نو د ځان سره مې سوچ وکړ چې چلو نن به کور ته بېنډۍ خورو، ولې چې دا سړي بېنډۍ خرڅولې. نو زه ورغلم د دا سپین ږیري یوه مخ ته. زړه کې مې دا سوچ و چې ده ته به م څه ګټه ور ورسېږي. دی په دا سخته ګرمۍ کې دالته ناست دی، نو ظاهره خبره ده چې ده ته د پیسو ډېر سخت ضرورت دی. نو ما دا سپین ږیري سړي ته ویلې چې بېنډۍ ریټ څو دی؟ ده راته وویل چې 100 روپۍ کیلو. ما د عادت څخه مجبوره د ده سره د چنې وهلو کوشش نه وکړي، او ورکوی مې هم نسو د ده حالت ته چې ما وکتل. نو ما ورته ویلې چې 2 کیلو بېنډۍ راکړه، او د جیبه مې 500 روپۍ راوکښې او ده ته مې ونیوې. ده ویل زویه زما سره ماتې نسته، دا زما د نن ورځ اوله کمایي ده او ته اول ګراک یې. نیمه ورځ تېره سوې وه، سخته غرمه وه او د ده اول ګراک زه وم. ما ودې ته وکتل، ده سره ماتې هم نه ولې. نو ما ورته وویلې چې باباجي ته ما ته دا ګردې بېنډۍ راوتله، زه دا ګردې بېنډۍ اخلم. نو تقریبا 5 کیلو رالې او ده ته ما 500 روپۍ ونیوې. ده 500 روپۍ راڅخه واخیستې. په زړه کې خوشحاله سوم چې دا سپین ږیری سړی به اوس کور ته ولاړ سي او د خپلو بچیانو دپاره به څه شی واخلي. د ده په سترګو کې چمک رالی او پر مخ باندې رونق رالی. ما چې بېنډۍ راواخیستې، د ځان سره مې سوچ وکړ چې چلو نن بیا همسایه هم زموږ سره بېنډۍ وخوري. ډېرې بېنډۍ دي، څنګ ته نور کورو ته بیا هم ورکې. چې زه څنګه روانېدلم، ده راته وویل چې زویه یو خبره در سره وکړم. ما ویل جي باباجي راسه ویې کړه چې تا خو پر ما باندې ترس نه و خوړی. تا زه په ګرمۍ کې ولیدلمه، 2 کیلو دې اخیستې او بیا دې ما سره ماتې نه وې، نو بیا دې 5 کیلو واخیستې. ما ورته ویلې چې باباجي ترس مې پر تا نه دی خوړلی، بلکې پر هغه خلکو مې ترس خوړلی دی چې په غټو غټو سټورو کې خپلې سوداوې کوي، جبکې ستا رقم محنتي خلک پر روډو باندې په خولو کې نن خشت ناست دي، د هغو څه سودا نه کوي. ترس مې پر هغو رالی، پر تا مې ترس نه دی راغلی چې ته په دا ګرمۍ کې حق حلاله کمایي کوې. د دې خبر نه بعد نه د ده سره بل سوال و او نه زما سره بل جواب و. نو ګرانو کتونکو، ستاسو ټول څه دا هیله لرم چې د نن نه بعد په دا لمر کې چې کوم سړی ناست وي او سبزي خرڅوي یا فروټ خرڅوي، د دې هم خیال وساتئ. ضروري نه ده چې ته هره ورځ په غټ سټور کې خپله سودا اخلې. کله ناکله دا خلکو ته هم چانس ورکوئ. د دې ورځې نه بعد هره ورځ زه سبزي د دا باباجي څخه اخلم، او تاسو ټول ته دا امید هم لرم چې دوی به هم په خپلو علاقو کې دا رقم باباجي لرئ، د هغه څه سودا ضرور اخلئ. والسلام.